سلامونه او لیکي هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې د نړیوال بانک راپورټ د مخې ویل کېږي چې د افغانستان اقتصاد 4.5 سلنه وده کړې ده او دغه وده چې ده که موږ د پاکستان او د ایران سره پرتله کړو دغه وده چې د ایران او د پاکستان په پرتله زموږ وده ډیره قوي ده. که راسو پاکستان ته د پاکستان وده درې ده او د ایران وده چې ده بیخي هغه منفي باندې روانه ده ځکه چې هلته د اوس اقتصادي پاړسوب روان دی، د دوی پیسې ورځ تر بلې خپل ارزښت ته راسه ورکوي او اقتصادي ورځ تر بلې خرابېږي. هلته د دوی اقتصاد د ودې په ځای باندې په منفي روان دی. د پاکستان اقتصاد 3 سلنه پرمختګ کړی دی او د افغانستان اقتصاد چې دی دا 4.5 سلنه وده کړې ده. نن په دغه ویډیو کې وایم چې موږ څه لرو چې دا اقتصاد دومره وده کړې ده او دا امکان لري چې د دومره فشارونو چې لاره هم بنده ده او زموږ تجارتونه هم په صفر باندې ولاړ دي او بیا هم زموږ اقتصاد دومره وده کړې ده او 4.5 ته رسېدلی دی. نن په دغه ویډیو کې زه تاسو ته په دغه هکله باندې یو څه معلومات درکوم، انشاءالله چې دا ستاسو سره به هم په دې موضوع باندې خلاص کړم. زه پر موضوع باندې خبرې کوم، تر اضافي خبرې تېرې شو. اولا ګوره په دې باندې پوه سئ چې د یو اقتصاد سره کوم وده کوي او دا اقتصاد خپله څه شی دی. د مثال په ډول باندې دا زه تاسو ته وایم دا د احمد کور دی. احمد کور دی، دا د احمد کور دی. د احمد زوی هم پکې کې کار کوي، د ورځ د خوا پیسې راوړي خو کور ته راوړي، خپل احمد هم کار کوي همدې کور ته پیسې راوړي، میرمنې هم کار کوي دې کور ته پیسې راوړي، لوڼې هم کار کوي دې کور ته پیسې راوړي. دغه څه پیسې چې د ورځ د خوا مثلا که د احمد زوی 1500 افغانۍ راوړي او خپل احمد هم 1500 افغانۍ راوړي او که مثلا میرمنې هم 1500 افغانۍ راوړي او که لوڼې هم 1500 افغانۍ راوړي، دغه ټوله د دې اقتصادي دغه کور اقتصاد چې دی حدودا 2000 افغانۍ د دې اقتصاد ته ور اضافه سوه. اوس خو دا ټول مصرفونه لري، داسې نه دي چې دا پیسې ټوله په کور کې اضافه سي. بیا دغه د کور مصارف دي چې هلته مثلا د مکتب پر فیس باندې روان دي، د ماښام په ډوډۍ باندې دی، د غوړي دي او د ګاز دی او تیل دی، موټر دی. دا به په دې لوري ځي اخر کې څو پیسې به پیدا پاتې کېږي، حداقل 1500 روپۍ به خو ورته پاتې سي. یعنې دا هغه خالص 1500 روپۍ ګټه ده چې دوی خپل اقتصاد ته خپل د کور اقتصاد ته ور راوړې ده او دا همدغه د دوی په کور کې پاتې سوې ده. اوس راځم د افغانستان په سطح باندې که وګورم د افغانستان ولې پخوا اقتصادي وده نه درلوده چې اوس اقتصادي وده لري. پخوا چې وایي زموږ دغه ټوله تجارتي سیستمونه چې وه دا ټوله زموږ په وارداتو باندې متکي وه. یعنې دا 50 کاله د 40-50 کاله کېږي د افغانستان کې چې د کورنۍ جګړه شروع سوې ده د افغانستان ټول اقتصادي بنسټونه یې ټول خراب کړي دي. که هغه د اشار راغله، که هغه بیا د نور کورنۍ جګړې سوې، که بیا دلته جمهوریت راغلو، یعنې په جمهوریت کې هم چې ووایه د خپله غربیان چې راغلي وو دې ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې یو لوی کارخانه جوړه سي، یو لوی صنعت جوړ سي. که هغه مثلا سوپرکولا کمپنۍ جوړه سوه، دا څو محدوده کمپنیانې جوړې سوې، دا هم د دغه افغانانو په رک زور باندې کني د دغه جوړولو په مخ باندې هم ډېر خنډونه پیدا سوه، ډېر ستونزې پیدا سوه چې د دغه مخه ونیسي. مګر بیا هم د الله تعالی یو چانس و چې د دوی سره همکاري وکړه، د څو کارخانې په افغانستان کې ډېر ښه وده وکړه. اوس دغه خپله د افغانستان اقتصاد په څه شي باندې جوړ شو؟ د افغانستان اقتصاد په دې باندې جوړ شو چې د پاکستان سره اقتصادي تجارتي راکړه ورکړه بنده سوه. اوس افغانان په خپل مجبور دي. پخوا موږ دې ته منتظر وو چې د پاکستان څخه غوړي راځي، د پاکستان څخه غنم راځي، د پاکستان څخه دا راځي، د پاکستان څخه دا راځي، د پاکستان څخه درمل راځي، د پاکستان څخه دا راځي. اوس دغه لاره په موږ باندې بنده سوه. چې بنده سوه دغه ورځ کې که ستاسو فکر ووسي د نوي راپور په اساس باندې د وریجو د څه چې دی ډېروالی په افغانستان کې حدودا 4 سلنه د وریجو وده ډېره سوې دی. یعنې خلک مجبور دي، خلک اوس پوهېږي چې نور د پاکستان څخه وریجې نه راځي، خو په مارکېټ کې که زه وریجې وکرم، په مځکه کې وریجې وکرم، په مارکېټ کې ښه خرڅېږي او زما ډوډۍ برابرېږي. نو دلته بزګر خپل ګټه ویني. که همدا ډول راسي غنم ته وګور، غنم هم چې همدغسې د پاکستان څخه بند سي نو خپله تجار په دې باندې پوهېږي، بزګر په دې باندې پوهېږي که زه غنم وکرم زما دپاره ګټه راوړي. او همدا ډول
د درملو فابریکې جوړې سوې. دا اوس کې په افغانستان کې 132 فابریکې فعاله دي د درمل چې جوړېږي. همدغه درمل دوی خپله هم په دې باندې پوهېږي چې وروره اوس زه درمل په خپل افغانستان کې جوړ کړم زما دپاره ګټه ده. نو د دغه ټوله کارخونې که موږ وسو په افغانستان کې دغه هر څه تولید کړو او د بهر ملک څخه خپل اتکا کمه کړو، دغه ډول باندې اقتصادي وده پیدا کېږي. داسې نه ده چې زموږ همیشه دغه څه چې پیسې د مثلا د بهر ملکو څخه په خیراتو باندې او کومکو باندې راتله او هغه موږ پاکستان ته لېږله، ازبکستان ته مو لېږله، ایران ته مو لېږله او د دې ځای خاص موږ واردات راوړله، خو د هغه کارخانو څخه مو راوړله او موږ خوړله. اوس شکر دا دی چې دغه څو ورځې که تاسو لیدلي اوسئ موږ هم پخوا که د ایران څخه هغه ویلې کورت راتله، اوس موږ خپل کورت ایران ته صادروو، امریکا ته هم هغه بله ورځ کې کورت صادر کړي وه. مخکې موږ د ایران څخه مثلا چاک راوړله، که هغه انرژي وه، که هغه نور چاکونه وه، هغه سړه چاکونه وه، خالق اوبه دغه مدني اوبه چې وه، د منرال اوبه چې وه، دغه موږ د ایران څخه راوړله، د پاکستان څخه. اوس شکر دی موږ خپلې جوړوو. نو د دغه دپاره که غواړئ چې تاسو خپل هیواد ته مترقي کړئ، خپل هیواد اقتصاد ښه کړئ، نو د دغه ګټه دا ده چې خپل په هیواد کې پانګونې وکړئ. او که خپل هیواد پانګونه دا ګټه لري چې موږ هغه پیسې په خپل وطن کې ساتلی سو. اوس هغه مخکې مې چې تاسو ته د احمد کیسه وکړه چې احمد دلته یو څو روپۍ په موټر باندې ځي، که هغه مثلا د کچالو دا که دی احمد دغه خپل په کور کې هم دا کښت ولري چې غنم هم دی دلته وکري، کچالو هم دلته وکري، د هر څه وکري، نو د احمد چې هغه 2000 روپۍ چې پیدا کړي وه هغه حاجت نه و چې 1500 افغانۍ د کوره څخه خارج کړي او هغه بهر کې تر څو نور شی راوړي کور ته. که اوس احمد دغه ټول شیان خپل په کور کې درلو وای، نو احمد به خپل 2000 افغانۍ چې هم لون راوړي، هم پلار کړی و، هم زوی کړی و، هم مور کار کړی و، 2000 روپۍ سره برابر شوي وه، هغه ټول د احمد په کور کې پاته وه. نو اوس هم که موږ دغه ډول کارونه وکړو او خپل په وطن کې دا ټول کارونه وکړو، نو دا پیسې زموږ په وطن کې پاتې کېږي او دا ټوله د خلکو ژوند ته ګټه رسوي. بله خبره هم دغه ده چې اوس د عام ولس دپاره څه خبره ده. عام ولس باید د دې نه وروسته باید دا ذهنیت په ذهن کې ولرو چې موږ هر شی چې اخلو اول کې په پوښ باندې وګورو چې دا میډن د کوم ځای دی، میډن افغانستان دی که نه دی. چې میډن افغانستان نو یې برته دکاندار ته ورکړه ورته یاره وروره ماته د افغانستان جوړ شوی جنس راکړه، زه د پاکستان جوړ نه غواړم، زه د ایران جوړ شوی جنس نه غواړم، زه د امریکا جوړ شوی جنس نه غواړم، زه د افغانستان جنس غواړم. نو که دغه ډول باندې موږ هر شی چې کله رانیسو د نیولو په وخت کې موږ وایو چې دا د افغانستان اوسي، افغانستان زه اخلم که نه اخلم، موږ افغانستان وده کوي. څه موده وړاندې په غزني کې یو د رنګو فابریکه جوړه شوې وه. دا د رنګو فابریکه چې وه دا په یو ساده سیستم باندې چې هغه د بشکې څخه هر څه رنګ یې ډکوله او هلته یې سرونه یې تړله او دا یې په دغه ډول پروسس کوله. ډېر خلکو ورباندې خندلي وه چې دا سر کم رنګ. ګوره یو فابریکه یو څوک چې د صفر شروع کوي که همدغه ډول باندې موږ ته دوی رنګ واخلو، سبا دغه سړی چې دغه رنګ یې اخیستی دی هغه د هغه کوم بلرد چې اوس رنګ جوړېږي دی ځي یو ښه ټانکر اخلي، بله ورځ کې ځي مکسټر اخلي، بله ورځ کې ځي دغه پایپونه اخلي او ټوله د رنګو کوتي اتومات کېږي، بله ورځ کې هغه ماشین اخلي چې د رنګو کوتي داسې روانېږي او بله ورځ کې د ماشین د سر جوړول اخلي. نو موږ هیڅ وخت چې په افغانستان کې یو شی جوړېږي او پر هغه باندې نو لیکل کېږي چې میډ ان افغانستان، پر هغه باندې مه خاندئ، ځکه چې زموږ اقتصادي وضع ضعیفه ده او زموږ اقتصاد قوي نه دی. هر ورور چې یو نظریه لري د هغه په نظریه کې ورسره کومک وکړئ او هغه که نظریه هم ورسره کومک وکړلو د هغه سره دا دی چې د یو څو نفره په کار لوېږي او چې کار باندې ولیدله او دلته د ماښام ډوډۍ راځي. نو بیا برته د خبره سره راټولوم چې ولې دا اقتصاد دومره ښه وده یې وکړه چې پاکستان کړی نه دی، تاجک ایران په ضعیفه دی او افغانستان اقتصادي وده هم دغه ګټې ده چې پر د پاکستان اتکا موږ بنده کړې ده، د ایران اتکا موږ بنده کړې ده، د نور ملکو اتکا مو بنده کړې ده. نن سبا په افغانستان کې د میډن افغانستان جنسونه ډیر سوي دي. که تاسو په هر ولایت کې وګورئ اوس ماشاءالله په هر ولایت کې یو کوچناک فابریکه جوړه سوې ده، که هغه د صابونو ده، که هغه د پوډرو ده، که هغه
ځینې په هر ولایت کې موږ اوس فابریکې لرو. نو دا ښه پیغامونه دي. هیله یم چې دا لا هم پسې ډېر سي او د افغانستان اقتصادي وده لا هم پسې ډېر سي او دا د بانکونو پیسې چې په ټپه ولاړ دي هغه هم باید چلو سي. د بیمې شرکتونه فعال سي تر څو په افغانستان کې تجارت ښه وده وکړي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند چې اوس هم ترلاسه کړو. تر بیا هم په الله سپارم. ښه چاره. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي. که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.